د هغې نه بعد دا یو ورور سوال کړی دی چې دا مسله خو موږ ته معلومه ده چې پردۍ زنانه سره لاس میلا وهل ناروا دي، مصافحه ناروا ده. یعنې د ماشومې یا د جنۍ کم کال دی چې د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې اوس د جنۍ باندې هم سړی پابندي ولګوي په دې ماشومې او په خپل هم سړی احتیاط کوي که چېرته مخې ته داسې څه راشي. دا ښکلی سوال دی. دې دپاره څه محدود عمر دی د زنانه د جنۍ که نه څنګه؟ ګوره دا یاده کوي هغه ماشومه چې هغې ته د چا اشتها نه راځي، یعنې څوک پکې رغبت نه لري د شهوت په باب کې، نه د نکاح دپاره مناسب ده، نو دې ته کته هم شي، دې سره لاس هم میلاولی شي. او که دا لوپټې نه په سر کړي، سر یې نه پټ کړی، نو څه خبره نه ده، دې کې څه حرج نشته. خو دا کومه ده هغه چې نکاح لایق نه ده، نه څوک دې ته د شهوت په نظر ګوري. نو که څوک ورسره لاس میلاو کړي ویني، دې کې څه حرج نشته. نه د فتنې یره ده، ګورئ، نه د فتنې یره ده. او دا عام عرف دی په ټولو معاشرو کې چې داسې ماشومه په لارو کوڅو کې هم ګرځي، دوکان ته هم ځي راځي، نارینهو سره په خیر هم کوي، او څوک دا عیب نه ګڼي یاره داسې ماشومه ده. او دا غالبا هغه عمري چې دا ماشومه داسې د 7 کالو د 7 کالو نه لاندې دي کې غالبا داسې. ورسره دا مسله ده چې دې کې هلک او جنۍ یو شان دي. ورئ، هلک او جنۍ دې کې یو شان دي. لکه اوس هلک دی دومره عمر کې دی چې هغه ته یو زنانو ته د شهوت په نظر نه ګوري، نه دې فتنه جوړېږي، نو هم دا زنانه دې هلک سره لاس هم میلاولی شي، د ته کته هم شي، څه حرج پکې نشته. لکه څنګه چې یو روایت کې راځي چې ابراهیم د رسول وسلم زوی چې کله وفات شو، نو زنانو وله غسل ورکړی، ولې وړوکی و ماشوم، نو غسل وله چا ورکړی؟ زنانو وله ورکړی. اوس که چېرته دا ماشومه بالغه شي، موږ د بالغې خبره نه کوو، بالغه خو واضحه ده چې پیغله شوه، خو قصه ختمه شوه، هغه غاړې ته که چېرته دا ماشومه داسې حد ته ورسي چې د دې نه فتنه جوړېږي، دې ته کیدی شي څوک د شهوت په نظر وګوري، نو د دې حکم هغه حکم دی کوم چې د پیغلې حکم دی. که ماشومه د 9 کالو ده، بعضې ماشومانان چې وي 9 کالو کې ته به دا چې ته د 15 کالو دی، نو دلته موږ دې ته نه ګورو نه غریبه خو وړه ده اوس د 9 کالو، لرکه دې 9 او 10 ته بدن ته وګوره، فتنه تې جوړېږي او جوړېږي، کیدی شي څوک ورته د شهوت په نظر وګوري، او کیدی شي بس بیا دا به پردم کوي، د دې سره به لاس نه میلاوي، د دې سره به یوازې نه کښېني. د ټولې کومې چې د پیغلې زنانه دپاره مسلې د هغه دې دپاره دي. ما یو غلطي دا لیدلې ده زموږ په معاشره کې شتي، بعض پلاران او بعض میندې لویه لور به د بدن نه لویه، د 9 کالو 10 کالو، او دا سبحان الله طبیعت د بدن د زنانه داسې دی، دا ګوره نارینه نه زیاته په بدن کې چې دی مخکې ته غټېږي په بدن کې، دا طبیعت د زنانه د بدن داسې دی. نو دلته بیا موږ دې ته نه ګورو، هغه مور پلار یې وایي چې ته یې ګوره دې لور ته دې وایي چې پرده کوي، دې خور ته دې وایي چې مړه هغه اوس د 9 کالو د 2 کالو، ګوره 8-9 پرېږده، جنۍ د بدن نه داسې ښکاري لکه پیغله چې که نه زما دا خبره غلطه ده، داسې بریدلي تاسو. او بیا ترې مسله هم جوړه شوي دي، ګوره بعضو حالاتو کې مسلې راغلي دي، یاره وایي پلانې علاقه کې چا جنۍ تختولې ده، یا والعیاذ بالله زیاتی ورسره کړې ده، هغه هم د دې د لاسه راځي. موږ له پکار ده چې کور کې کمې ماشومانانې دي په هغوی نظر ساتو. ما خو تاسو وایي چې د پیغلې مسله زه نه ذکر کوم، باقي څوک اختلاف نه کوي چې کله انسان ته پته ولګي چې زما دا لور، زما دا خور یا بله خپله دا اوس د بدن نه دومره ده چې فتنه تې جوړېږي، د شهوت په نظر ورته کیدي چې څوک وګوري، څه مسله جوړېدی شي، بس په دې دې پابندي ولګي چې بهر ته وځي، یو خو به د ضرورت دپاره وځي، هسې په لارو کوڅو کې نه ګرځي. دویمه پرده به کوي. موږ اکثر د معاشرې د غلطیانې به ذکر کوو چې اسلام یو غلطي دا هم ده، لویه جنۍ به سامان د کور دپاره به سامان وړو راوړو دپاره به دا لیږي رالیږي، دا خبره چې نوټ کړې ده که نه، کور کې له پیسې ته منډه که دوکان ته، هغه راشي د کلي به دوکانونو کې به ګرځوي، دا خو زموږ کلي زموږ علاقه ده. نو ولې د شهوت او د فتنې
او دا ظلم او زیاتی دا صرف اله کېږي چې کله سړی بهر علاقې ته وځي په دې خپلو علاقو کې څومره شوي دي نه دی وایي نه بس دغه نږدې دوکان دی د نږدې او د لرې خبره نه ده د الله بنده خپل کلی دی د خپل او د پردي خبره نه ده مسله د دې ده چې دې جنۍ ته هم مشکل جوړېدی شي او بل چا دپاره مشکل جوړېدی شي اوس زما او ستا به حیثیت د یو نارینه به څه طریقې چې ده ته کله پته دغه موږ د جنۍ مسله ذکر کړو د هغوی د خپلوانو چې کله تا یو جنۍ ولیده او تا ته پته ده چې یاره دې سره لاس مې راوالو نه فتنه جوړېږي او دا اگر که پیغله نه ده ښکاري داسې چې پیغله داسې جنۍ نه به ځان لرې ساتي اگر که هغه په خپلوانو کې اوس داسې خپلوان چې محارم زه د هغوی خبره نه کوم خو زه د پردو خبره کوم چې هغه محارمو کښېنئ بیا به ورسره لاس نه میلاوې یوازې به ورسره نه کښېنئ یو دا بلې خبرې ته مې ذهن لاړ او خفه نه شي دي څوک وایي چې یاره دی خو د معاشرې لازم بعض خبرې به ذکر کوو چې اصلاح وشي ما په بعضو خلکو کې په ډېرو کې نه په بعضو کې یو بل مرض لیدلی دی او هغه ده چې جنۍ صحیح د پیغله نه ده د 7 کالو ده 8 کالو ده داسې جنۍ زه یم چې دا په غېږ کې په مخه اغسته او په مخه د دې ښکلول راښکلول دا هم غیر مناسب دي پته نه چې دې خبرو کې تاسو ما سره اتفاق کوئ او که نه دا دروازې بلکل بندول نه دي په کار یو محارمو خبره زه نه کوم داسې خپل دی چې محارمو کې نه دی جنۍ د 8 9 کالو او غېږ کې کېنوله ولې بلکې مونږ خو دا وایو بعضو کې دا عادت دی ثابت هلک به غېږ کې کېنولی که نه نشته داسې یا لوی هلک به یي د 10 کالو 12 کالو 14 کالو دی به لګوي ښکلی به یا به چکونه لګوي ډېر هغه نیچ خوی دی یعنې سړی د خپل بچي دپاره څوک د خپل بچي دپاره خوښوي نه یې خوښوي اوس یو ماشوم دی وړوکی دی 2 کالو دی د 3 دی د 4 دی 5 شپږو دې عمر کې خلک دا ماشومانه اوچتوي لګوي ښکلی راښکلي هم خبر اوس د 10 کالو هلک دی 12 کالو 14 کالو مسله دا ده چې یره د فتنې شتي نو چې یره د فتنې شتي نو د دروازه بندول پکار دي بله دا کومه د مینې طریقه ده چې په ماشوم باندې سړی چکونه لګوي دا کومه طریقه ده او بیا عمر د هغه داسې دی چې شبهه پیدا کوي نو ځکه شریعت تا ته دا وایي چې یو ځای کې شبهه پیدا کېږي او په تا باندې ګمان کېدی شي بد ګمان هغه ځین او هغه کار نه ځان لرې کړه چې خبره بلکل واضحه وي اوس ګوره ماشوم راغی ستا خواله د ملګري زوی دی زه ملګري کره ورغلم د هغه زوی راغی 10 12 14 کالو څوارلسو ښکلی ځوان راغی طریقه دا ده ما سره میلاو شو په سر وله لاس راکړه زوی الله دې لوی سړی کړه الله دې حفاظت وکړه یا کله کله سړی ماشوم ځان ته داسې رانږدې کړي به دې ملای وټپوي لوی سړی شي صحیح ده بس ځان سره غېږ کې کېنوله او پرزول کوله او نینګي ترې راښکوده ما ته خو مناسب نه ښکاري که نه نو په دې بعضو خبرو کې ما ته به یو سړی وي چې مړه دا ته ګوره چې دروازه دې بنده نه کړه مسله سباله کیدی شي فتنه جوړی شي نو هره مسله چې کیدی شي کي که نه طریقه کار به دی چې موږ به د اول نه دروازه هغه بنده کړو چې دا د کیدی شي دا خبره تې د کیدی شي دا خبره تې وشي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي باقي چې کوم سوالات پاتې شو د هغې جوابونه به انشاءالله پر روان نشست کې ورکوو رب العالمین دې زمونږ د ځوانانو زمونږ د پیغلو د الله حفاظت وکړي زمونږ د نارینهو زمونږ د زنانو د الله حفاظت وکړي او د مسلمانانو د ملکونو د الله حفاظت وکړي د مسلمانانو د ملکونو امن د الله برقرار ساتي او زمونږ مسلمانان زمونږ ځوانان د الله د هر قسم نشو تماشونه وساتي هذا والله اعلم